اوس دغه رقم ته وایرل ټیمپلیټ په خپله خوښه جوړ کړئ په خپل موبایل کې. ښه دوستانو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته خوندور ټمپلیټ جوړ کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې پوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیک کومار سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ در سره کیږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټایم در ورسیږي. ملګرو ما تاسو ته یو ویزیلر چې کوم په یوې پلیر کې استعمالیږي او همدارنګه یو تور بیکګراوند والا ویډیو در کړی وي چې دواړه تاسو کولی شئ له ټلیګرام چینل څخه ډاونلوډ کړئ. ان ویډیو به په واتساپ چینل کې هم ځکه هلته ویزیلر نه پورته کېږي خو ویډیو به درته هملته هم موږ اچولي وي. نو کولی شئ د ټلیګرام چینل او واتساپ چینل ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینکونه پراته دي د هغې له لارې جوین شئ. راځئ نو ټوله طریقه ته په ویډیو کې تاسو راشئ دغه ایوي پلیر راخلاص کړئ. دغه ایوي پلیر مو چې کله راخلاص کړه دغه خپل موبایل به ستا وکړئ بیا به راشئ دغلته پاس په دې شپږ یا نهه ډاټ باندې کلیک کړئ چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته به راشئ لوډ فرام فایل په دې باندې به کلیک کړئ. ما به تاسو ته یو ویزیلر در کړی وي هغه به تاسو راشئ په دا پاس درې ډاټ باندې به کلیک کړئ چې کله په دې درې ډاټ باندې ورته کلیک کړه دلته راشئ دلته ګورئ دلته به لیکلي ډاونلوډز په دې ډاونلوډز باندې به کلیک کړئ او دلته به تاسو ټلیګرام فولډر ورته انتخاب کړئ. تاسو ته به په ټلیګرام کې دغه ما اچولی هغې ځای نه به تاسو راواخلئ. ما سره خو دلته شته دی همدغه ډاونلوډ فولډر کې ډایرکټ په دې باندې کلیک کوم بیا به راشئ په داخلي یو باندې ورته کلیک کړئ چې کله مو په دې باندې ورته کلیک کړه نو ستاسو سره به دا رقم ته چې کوم دی اډ شي. دا چې کله در سره اډ شو ملګرو اوس به تاسو راشئ دلته به راشئ موږ به دې کې څنګه کولی شو دغه لوګو بدله کړو یا او څنګه کولی شو دغه لوګو بدله کړو څنګه دلته خپل نوم ولیکو او څنګه سټارټ د بیکګراوند بدل کړو. نو را به شي اول به په پنسل آیکن باندې به ورته کلیک کړئ چې کله په پنسل آیکن باندې کلیک کړو دلته به راشئ کمپوزیشن نمبر 1 چې کوم دی دې کې به چې کوم دی دغه ایمیج چې کوم لیکلی اول نمبر په دې باندې به کلیک کړئ چې کله په دې باندې کلیک را به شي بیا به په دې ایمیج باندې ورته کلیک کړئ چې کله بیا په ایمیج باندې کلیک کړئ بیا به راشي په دغه ایمیج آیکن باندې ورته کلیک کړئ او دلته به لږ لاندې راشي دلته ګورئ پیک ایمیج په دې باندې به ورته کلیک کړئ چې کله په دې باندې ورته کلیک کړئ دلته به راشئ پاس په دا درې ډاټ باندې ورته کلیک کړئ چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته به راشئ دغه ایمیج برخې ته ایمیج برخې ته چې کله راغلی دلته ستاسو کوم عکسونه غواړئ دې کې ولګوئ هغې نه به یو عکس راواخلئ. مثلا زه دغه عکس غواړم دغه عکس مې چې کله ورکړه دلته ګورئ شاته زموږ سره کوم چې دی عکس چې کوم دی هغه بدل شو. اوس دلته موږ څنګه کولی شو دغه لوګو پکې بدله کړو. نو همدارنګه به تاسو راشئ دلته به لاندې راشئ کمپوزیشن نمبر 3 نه به پاس چې کوم دی دغه پاس به وګورئ بیا څلور دانې ټیکس دي د ټیکس نه پاس تاسو ته ګورئ ایمیج لیکلی په دې ایمیج باندې به کلیک کړئ چې کله بیا په دې ایمیج باندې کلیک کړئ دلته به بیا راشئ په ایمیج باندې به کلیک کړئ دلته به همغې په رقم په دې باندې به ورته کلیک کړئ بیا به دلته راشئ په دغه پیک ایمیج چې کوم لیکلی په دې باندې ورته کلیک کړئ چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته به خپله لوګو چې کومه تاسو ده هغه به ورته راواخلئ چې کله مو لوګو راواخیستل ستاسو سره به اتومات دلته ګورئ زما سره لوګو چې کومه ده هغه هم بدله شوه زما لوګو چې کومه ده ولګېده. بیا به دلته تاسو راشئ دغه پاس چې کوم دی دا ګوره لیکل نه دي دا یوه لوګې ده په پکس لاب کې جوړه شوې ده تاسو به هم همدغه رقم ته لوګو جوړه کړئ بغیر د بیکګراوند نه هغه مو چې کله جوړه کړه بیا به د دې ایمیج نه پاس راشئ یو خو یې ټیکس لیکلی بل بیا ایمیج لیکلی بیا په دې ایمیج باندې کلیک کړئ چې کله بیا په دې ایمیج باندې کلیک کړئ دلته به بیا په ایمیج باندې ورته کلیک کړئ دلته بیا په دې آیکن باندې ورته کلیک کړئ او دلته به راشئ په پیک ایمیج باندې به ورته کلیک کړئ چې کله مو په دې باندې کلیک کړه دلته به تاسو هغه لوګو راواخلئ چې کومه چې غواړئ دې کې وکاروئ. مثلا دلته زه راځم ما دلته خپله یوه لوګو جوړه کړې ده غواړم هغه پکې ولګوم دغه کور یې ملګرو ما ورته دغه انتخاب کړه ګورې هغه انګلیسي لوګو چې کومه ده ورکه شوه هلته چې کومه دی پښتو لوګو زما خپله لوګو ولګېده. اوس به دلته تاسو راځئ ملګرو دلته ګورئ تاسو ته ګورئ دلته لیکلي عطا خان یوز هیډفون دغه لیکلي دي دې کې موږ څنګه کولی شو خپل لیکل ور اضافه کړو. نو دلته اوس راشئ لاندې بیا به د اولني ټیکس باندې به ورته کلیک کړئ دغه کمپوزیشن 3 نه پاس چې کوم دی څلور ټیکس دي بیا راشئ په اولني باندې ورته کلیک کړئ چې کله په دې اولني باندې کلیک دلته به راشئ په دې دویم نمبر نشان باندې ورته کلیک کړئ دلته ګورئ لیکلی دی عطا خان په دې باندې ورته کلیک کړئ دلته مو چې دا په دې باندې کله کلیک کړو دلته به خپل نوم ورته ولیکئ تاسو چې هر څه نوم لیکئ خو زه دلته راځم ورته لیکم عمر جان بیا به په ډن باندې ورته کلیک کړئ هلته ګورئ زموږ سره عمر جان چې کوم دی ولیکل شو. اوس دغه ځای کې تاسو بیا راشئ په دغه نشان باندې ورته کلیک کړئ په دغه ځای کې تاسو کولی شئ د دې رنګ بدل کړئ دلته ګورئ رنګ چې کوم دی سپین دی تاسو کولی شئ د خپلې خوښې رنګ ورکړئ او همدارنګه تاسو کولی شئ د دې پونټ دغه پونټ ګورئ په دې باندې ورته کلیک کړئ هلته ګورئ د خټ ډیزاینونه چې کوم دي تاسو کولی شئ دا بدل را بدل کړئ پکې په دغه کې درته ښیم هغه نور لیکلو کې هم بیا تاسو کولی شئ همدغه طریقه رنګ هر څه بدل کړئ. اوس به تاسو راشئ دلته به په ټیکس نمبر 2 باندې ورته کلیک کړئ دلته ګورئ یوز هیډفون یې لیکلی دی که نه نو تاسو د دې په ځای چې هر څه لیکي هغه به ورته ولیکئ چې همدغه یوز هیډفون ورته پرېږدم بیا به راشئ دلته به راشئ په د دریم نمبر ټیکس باندې ورته کلیک کړئ چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته ګورئ موږ سره دلته لیکلي دي پښتو سانګ یعنې پښتو سندره نو که تاسو غواړئ چې اردو سانګ یې هغه ولیکئ هغه هم تاسو په همدې پښتو سانګ ورته ولیکئ پښتو سانګ باندې ورته کلیک کړئ چې کله په دې باندې کلیک کړئ دا وران کړئ او ورته ولیکئ اردو سانګ دلته بیا آخرنی ټیکس چې کوم دی زموږ سره دغه کې چې کوم دی دلته موږ سره لیکلی دی که نه
پول ټرینډینګ سانګ دې په ځای چې هر څه چې تاسو لیکئ هغه به ورته ولیکئ. یعنې دغه لیکل چې دي تاسو خپله خوښه باندې لیکلی شئ بدلولی شئ. ګورئ ما د خپلې خوښې عکس پکې ولګوو، که تاسو نظم والا عکس پرې لګوئ یا هم د بل څه هغه هم تاسو لګولی شئ. دلته تاسو خپله لوګو ورکولی شئ، دلته چې دی خپله لوګو ورکولی شئ او دلته چې کوم دی خپل د خوښې لیکل کولی شئ. دلته ګورئ ما خپل نوم ورته ولیکل عمرجان. نو اوس دې کې څنګه کولی شو ضرب علامې ورته ثبت کړو. اول به راشئ دا به ثبت کړئ، اول به راشئ دغه درې ډاټ باندې ورته کلیک کړئ، دې ته به چې کوم دی خپله یو د خوښې سندره انتخاب کړئ. زه راځم په دې درې ډاټ باندې ورته کلیک کوم، دلته بیا راځم په لیبراري باندې ورته کلیک کوم. په دغه کچې کې چې دی موږ سره فولډرز دي په هغې کې به تاسو چې کوم دی خپل د خوښې یو موزیک ورته انتخاب کړئ. مثلا زه یو موزیک ورته انتخاب په دې درې ډاټ باندې چې کله کلیک کړو دا دویم نمبر باندې ورته کلیک کړئ او دلته به د خپلې خوښې یو موزیک راواخلئ. مثلا زه دلته یو موزیک ګورم. دلته ګورئ ما ورته موزیک انتخاب کړو. اوس به راځم بېرته په همدې باندې کلیک کوم، چې کله په دې باندې کلیک کړو دلته به راشئ په ویوزلر باندې ورته کلیک کړئ، ستاسو سره به هماغه موزیک چې کوم دی انتخاب شي. دا به سټاپ کړئ، چې کله مو سټاپ کړو را به شي اوس به دا کې باسئ. څنګه کې باسلی شو؟ په دې غشي نشان باندې ورته کلیک کړئ. نور هېڅ سکیم کار مه لرئ، ټول په خپل حال پرېږدئ. را به شي دغه اخري کې اینډ ټو په دې باندې به کلیک کړئ. دلته څو منټه ویډیو ده اول به هغه منټونه انتخاب کړئ. څو منټه ویډیو ده اول به هغه انتخاب کړئ. چې کله مو هغه ورته انتخاب کړو بیا دلته ګورئ تاسو ته وایي که نه څو ثانیې ویډیو ده او بخیر دلته ما نه منټو زیات ولګېدې. نو دلته بیا ثانیې ورته انتخاب کړم، مثلا زه 15 ثانیې ورته انتخابوم. بیا به ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کړئ. بیا به راشئ ایکسپورټ باندې ورته کلیک کړئ. دلته به ستاسو سره چې کوم دی دغه سندره یا نظم یا هر څه چې تاسو ډیپلوما یا بل چې تاسو لګولي هغه به تاسو سره روان شي، یعنې ډاونلوډینګ به روان شي. دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. سره ثبت کړه که نه یا نظم یا څه چې و هغه ثبت کړه به شئ. په دې انشاټ باندې ورته کلیک کړئ. چې کله مو په انشاټ باندې کلیک کړه دلته به چې کوم دی را به شئ وبښئ دلته به راشئ ویډیو نشان ته، بیا به راشئ په نیو باندې به کلیک کړئ او هماغه موزیک به راواخلئ کوم چې تاسو موږ هلته تاسو جوړ کړی و. بیا په ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کړئ. دلته ګورئ زموږ سره دا څومره ښایسته او خوندور جوړ شوی دی، تاسو کتلی شئ. اوس دلته تاسو څنګه کولی شئ دې ته هماغه ضرب علامې ور اډ کړئ. ما به تاسو ته یو تور بیکګراونډ والا ویډیو په ټلګرام او واتساپ چینل کې اچولي، کولی شئ له هغه ځینې ډاونلوډ کړئ او د ټلګرام او واتساپ چینل لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي. را به شئ په پي آی پي باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په پي آی پي باندې ورته کلیک کړئ هماغه تورې نشانې چې کومې ما درکړي وبښئ هماغه به راواخلئ. چې کله مو هغه راواخیستئ دا به داسې دواړو ګوتو په مطابق داسې غټې کړئ. چې کله مو غټ کړو را به شئ اول به والیوم برخې ته راشئ، دا به کټ کړئ. چې کله مو والیوم کټ کړو بیا به راشئ بلینډ برخې ته. بلینډ برخې ته چې کله راغلی دلته به دوهم نمبر باندې تاسو ورته کلیک کړئ. بیا به په ټیک مار علامه ورته کلیک کړئ. دلته وبښئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې کله مو کلیک کړئ دلته ګوره ما سره په خپله دا سانګ چې کوم دی ما 15 ثانیې جوړ کړی او که تاسو سره چېرته 3-4 منټه سانګ و که نه بیا تاسو کولی شئ چې دا ډبلوکیټ کړئ. یعنې ډبلوکیټ دغه نشان ګورئ د اخري ته به راشئ دغه ډبلوکیټ څلورم اخر خوا نه څلورم نمبر باندې ورته کلیک کوئ. څومره چې ویډیو غټ وي هماغومره پرې کلیک کوئ چې هر څومره ویډیو غټه وي هماغومره به تاسو سره دا ډبلوکیټ شي. دلته ګورئ ما سره هغه نور اضافي ماډ شو، مخکې کم اوس اضافي ماډ شو. نو اوس به راشئ دلته افیکټ برخې ته، یو افیکټ تاسو ته ښیم چې دغه سره بالکل خوندور راځي. په افیکټ باندې به ورته کلیک کوئ او دلته به دې خوا راشئ دغه ځای کې به چې کوم دی په دغه ځای کې چې کوم دی دغه یو په دغه یو باندې به ورته کلیک کوئ. چې کله مو دا کلیک کړه دغه به چې کوم دی اخري ته ورسوئ. چې کله مو دا اخري ته ورسوه اوس به راشئ په ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کوئ. بیا به راشئ په همدې باندې ورته کلیک کوئ په دې اخري سر باندې بیا په ویډیو اینډ باندې ورته کلیک کوئ. نو دا به د ویډیو اخره پورې ورسېږي څومره چې ستاسو ویډیو اوس دلته زما سره تاسو د دې ریزلټ وګورئ. دوستان دغه واز موږ د نن ویډیو چې څنګه کولی شو وایرل ټمپلیټ جوړ کړو نو په دغه ویډیو کې مې درته ټوله طریقه وښودله. نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل ټیک کومارس سکیل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ در سره کېږئ تر څو هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو پورې په ټایم در ورسیږي. نو په الله سپارم د خدای په امان.